په اتفاق او اتحاد کې خیر وي. دا خبره به تاسو ډېره زیاته اورېدلې. زه تاسو ته د دې یو ژوندی مثال وایم. سعودي اوس چې کوم تاسو ګورئ چې دا ملک څومره ترقي کړې ده، د 1451 کال هجري نه مخکې دلته یو قبایلي نظام و. د هرې علاقې چې دی خپل حاکم و، یو ملک وجود نه لره، د دیو داسې یو حاکم نه و چې دا اوس چې څومره علاقه د دیو په قبضه کې ده او سعودي ورته ویلی کېږي، هغه وخت کې داسې نه و، بلکې د هرې علاقې خپل حاکم و، خپل مشر و. دلته غربت و، دلته امن نه و، استقرار نه و، دلته علم نه و، جامعات نه و. خلک چې دی ډېر په بد وضعیت کې چې دی خپل ژوند کوي. خو په 1450 هجري کال کې ملک عبدالعزیز رحمه الله چې یو ملک اعلان وکړ، ځان سره قبایل راجمع کړه او د یوې جنډې او د یو ملک د لاندې چې دا خلک راجمع شو، نو دې ملک چې ترقي وکړه، په دې کې امن رالی، استقرار رالی، په دې کې چې دی جامعات جوړ شو د تعلیم دپاره، د یو ملک د ترقي دپاره چې دی علم او تعلیم دا ډېر زیات ضروري دی او ډېر مهم رول لوبوي. نو دلته چې جامعات کولاو شو، د دې خلکو ژوند چې دی هغه ښه شو. نو دا چې دی یو ژوندی مثال دی. نن که چېرته موږ سعودي ته وګورو، د سعودي ترقي ته وګورو، د دې خلکو مشران چې وو هغې کې د ملک د جوړولو جذبه وه، په هغې کې د خپل مجتمع دپاره، د خپلو افرادو دپاره د خدمت یو جذبه وه. نن چې دی هغې په ترقۍ کې دي، د هغې شعب او د هغې ځوانان چې دی هغه خوشحاله دي او د خپل مستقبل نه چې دی په ویره کې نه دي. نو خبره مې دا کوله چې په اتفاق او اتحاد کې خیر.